څنګه کولی شو په جرمني کې بانکي حساب خلاص کړو؟ د دې اړوند مهم لغاتونه، فعلونه، مهمې جملې او په آخر کې یو ښایسته ډیالوګ چې د دې ویډیو په کتلو سره به دې ډېر زیات مشکلات حل شي. نو هیله ده چې دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ او که لا تراوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس سبسکرایب کړئ. لوس ګیټس. راځئ چې لومړی مهم لغاتونه یو ځای سره زده کړو. Das Bankkonto بانکي حساب، Die Kontonummer د بانکي حساب شمیره، Das Girokonto جاری حساب، Das Sparkonto د سپما حساب، Der Personalausweis تذکره یا آی ډي کارت، Der Reisepass پاسپورت، Das Dokument سند یا مدرک، Die aktuelle Adresse اوسنی ادرس یا اوسنی پته، Das Formular فورم. راځئ چې اوس ځینې مهم فعلونه یو ځای سره زده کړو. یا اوفنن پرانیستل یا خلاصول، بینوتیګن اړتیا یا اړین، بشتیتیګن تاییدول یا تصدیق کول، فولن ډکول، اوبپغوفن چک کول یا بررسي کول، دبای هابن له ځان سره لرل. ګرانو لیدونکو راځئ چې اوس هغه جملې زده کړو چې په بانک کې ډېرې زیاتې استعمالیږي. Guten Tag, ich möchte gerne ein Bankkonto eröffnen. سلام ورځ په خیر، زه غواړم یو بانکي حساب خلاص کړم. ګرانو لیدونکو لکه څرنګه چې ګورئ eröffnen فعل دی چې په معنا د پرانیستلو یا خلاصولو. Ich brauche es für meine täglichen Bankgeschäfte. زه د ورځني بانکي معاملو لپاره ورته اړتیا لرم. täglichen روزمره، Bankgeschäfte دا هم فعل دی چې په معنا د بانکي معاملو. Können Sie bitte Ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen? مهرباني وکړئ خپله تذکره یا پاسپورت له ځان سره راوړئ. لکه څرنګه چې ګورئ ګرانو لیدونکو mitbringen کومکي فعل دی چې په معنا د له ځان سره راوړل. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und unterschreiben Sie es. مهرباني وکړئ دا فورمونه ډک کړئ او لاسلیک یې کړئ. unterschreiben په معنا د لاسلیک کولو او فولن په معنا د ډکولو. اوس به یو ښایسته ډیالوګ د بانکي حساب خلاصولو اړوند یو ځای سره کار کړو. Guten Tag, ich möchte gerne ein Bankkonto eröffnen. سلام ورځ په خیر، زه غواړم یو بانکي حساب خلاص کړم. Guten Tag, natürlich. Das ist möglich. Welche Art von Konto möchten Sie eröffnen? ورځ په خیر، ولې نه کیږي؟ تاسو کوم ډول حساب پرانیستل غواړئ؟ Ein Sparkonto oder Girokonto. د سپما حساب یا جاری حساب. Ich denke, ein Girokonto wäre für mich am besten. زه فکر کوم جاری حساب زما لپاره غوره دی. Ich brauche es für meine täglichen Bankgeschäfte. زه د ورځني بانکي معاملو لپاره ورته اړتیا لرم. Verstehe. Um ein Girokonto zu eröffnen, benötige ich einige Informationen von Ihnen. ښه، د جاری حساب پرانیستلو یا خلاصولو لپاره زه ستاسو ځینو معلوماتو ته اړتیا لرم. Können Sie bitte Ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen? مهرباني وکړئ خپله تذکره یا پاسپورت له ځان سره راوړئ. Ja, natürlich. Ich habe meinen Personalausweis dabei. هو، زه خپله تذکره له ځان سره لرم. Gut. Haben Sie auch eine Meldebescheinigung? راځئ چې لومړی د Meldebescheinigung
په معنا باندې پوه شو. ملډ بشاینګونګ یعنی تاسو چې کوم ښار کې اوسیږئ د هغې ښار مربوطه اداره کې ځان راجستر کوئ یا ثبت کوئ او هغوی تاسو ته داسې یو سند درکوي چې فرض مثال احمد په کوم کال کې پیدا شوی، چیرته اوسیږي، اوسنی ادرس مو، دا ټول معلومات پکې لیکل شوي وي. Gut, haben Sie auch eine Meldebescheinigung؟ ډېر ښه، په همدې ډول تاسو د اوسېدلو د ثبت سند لرئ. Das ist ein Dokument, das Ihre aktuelle Adresse bestätigt. چې داسې یو سند چې ستاسې اوسنی ادرس تایید یا تصدیق کړي. Ja, ich habe eine Meldebescheinigung dabei. هو، زه د اوسېدلو د ثبت سند له ځان سره لرم. Perfekt. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und unterschreiben Sie es. ډېر ښه، مهرباني وکړئ دا فورمه ډکه او لاسلیک کړئ. Dann werden wir Ihr Konto eröffnen. بیا به موږ ستاسو حساب خلاص کړو. Vielen Dank. Hier ist das ausgefüllte Formular. ډېره مننه، دا هم ډک شوی فورم. Danke. Ich werde Ihre Informationen überprüfen und Ihr Konto in Kürze eröffnen. زه به ستاسو معلومات چک کړم او ډېر ژر به ستاسو حساب خلاص کړم. Sie erhalten dann Ihre Kontonummer und alle weitere Details. بیا به تاسو خپل حساب شمیره او نور ټول توضیحات ترلاسه کړئ. Vielen Dank für Ihre Hilfe. ډېره مننه د همکارۍ نه مو. دا په جرمني ژبه کې ګرانو لیدونکو د بانک اړوند مهم لغاتونه، فعلونه او جملې. هیله ده چې یو څه به مو ترېنه زده کړي وي او که لا تراوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ویډیو در سره لایک کړئ، خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.